بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، یو طریقه درته ښیم د یو سافټویر په واسطه څنګه کولی شو بې له دې چې کوم کارډ چې موږ موبایل کې داخلو د هغه نمبر ولیکو، دا به د کمری په واسطه موږ کارډ داخلو. دغه سافټویر درته پلی سټور کې ښیم. پلی سټور ته راشئ. پلی سټور ته راغلو. دغه کارډ ده دی. دا سافټویر ما انسټال کړی، تاسې هم انسټال کړئ. محمد یما رامین جوړ کړی ده. دغه سافټویر ما انسټال کړی، تاسې هم انسټال کړئ. زه یې اوپن کوم. دا سافټویر په واسطه موږ کولی شو هر رقم کارډ موبایل ته داخل کړو. که هغه کارډ وي، که نمبر وي، یا ایمیل اډرس وي. اول لازم کارډ درته ښیم، کارډ څنګه داخلوو. زه راځم، دا موبایل یو کارډ ګورو څنګه داخلیږي. دا موبایل کارډ د امتحان کارډ ده. دا مې واخیست، امتحان باندې کلیک کوم. دا کارډ راغی. اوکې، کارډ داخل شو. راځو یو نمبر ګورو. دا نمبر پکې څنګه داخلیږي. دا نمبر اوس ګورو چې دا نمبر څنګه راځي. نمبر وای رانغی ځکه نمبر غلط ده. بیا چک کوو. دا اوس دا نمبر راغی. نو کولی شو د لیکلو نه بغیر دغسې موبایل کې د کمری په واسطه هم نمبرونه واخلو. ایمیل هم پکې شته. ټول سیم کارټونه د افغانستان چې دي ټول پکې شته دي. دې په واسطه کولی شو دغه نمبرونه په اسانه طریقه راواخلو. څوک د کارډ په اچولو نه پوهېږي، د هغو لپاره ډېره ښه ده. لکه سلام کوډ څه رقم څنګه اچول کېږي، روشن څنګه اچول کېږي، امتحان څنګه اچول کېږي، اتصالات څنګه اچول کېږي، دا ټول پرې اچول کېږي. مننه ګرانو لیدونکو.